راپورونه ښیي چې تېره شپه د پاکستاني ځواکونو له لوري د ننګرهار ولایت او پکتیکا ولایت په یو شمېر ملکي سیمو او استوګنیزو کورونو هوایي بریدونه شوي دي. د دغه بریدونو په پایله کې د افغانستان د هوایي حریم د نقض ترڅنګ ګڼ شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سیمه ییزې سرچینې وایي په یاده پیښه کې لسګونه تنه شهیدان او ټپیان شوي دي. په هلمند ولایت کې لیکوال او شاعر محمد اسماعیل شیراتیار وایي د اسلامي امارات او پاکستان ترمنځ پخوانی هوکړلیک هم د پاکستان له خوا مات شوی او په وینا یې وروستي بریدونه د بېګناه افغانانو پر وړاندې یو بېرحمانه اقدام دی. نوموړي د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې او له اسلامي امارات څخه یې غوښتي چې په دې اړه جدي او سنجول شوی دریځ خپل کړي. د تېرې شپې برید چې دی هغه تقریبا 3 ځایونه سوی دی او دا برید په هغه صورت کې سوی دی چې د دوی رسمي تړون زموږ سره پروت دی چې په تړون کې دا سته چې موږ به یو پر بل باندې مسلح جواب نه ورکوو یا به تعرض و یرغل نه کوو. دا چې هغوی دا یرغل کړی دی دا موږ ته لا ښه خبره ده ځکه یرغلګر به دوی سي جهان به وویني په خپلو سترګو او بیا به موږ ته څوک نه سي ویلی چې تاسو ګرد عمر یرغل کوئ. همداراز دیني عالم مولوي ضیاءالحق دغه بریدونه وحشیانه بللي او ویلي دي چې د بېګناه انسانانو وژل د اسلامي او نړیوالو اصولو خلاف یو ستر جرم دی. هغه هم له مسؤلو چارواکو غوښتي چې په دې اړه د یو سنجول شوی ځواب ورکړي. د دغه برید چې ګاونډي پاکستان موږ پر شایسته ملک باندې برید کړی دی او زموږ بېګناه هیوادوالې په شهادت رسولي دي، دا موږ په کلکو ټکو غندو او د امارت اسلامي سموم غوښتنه دا ده چې تاسو باید هغسې پاته نه سئ چې په هر رقم د دې برید جواب باید ورکړو او دا یو وحشانه برید دی او دا د مظلومو مؤمنانو مسلمانانو وینې تویدل دا یو عظیم او لوی جرم دی. په هلمند کې آزاد خبریال ځوان تکل وایي دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستاني ځواکونو له لوري پر افغان خاوره هوایي بریدونه کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته پیښو ولسي وګړو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. تېره شپه 12 بجې د پاکستان د ناپاک پوځ له لوري د افغانستان د ننګرهار ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د یو ځایي اوسېدونکي پر کور باندې وحشانه او ظالمانه برید کړی دی چې شاوخوا 23 تنه د دې کورنۍ پکښې په شهادت رسېدلي دي. دا برید په رښتیا سره یو ډېر ظالمانه برید دی او وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان ټول ولسونه په یووالي باندې سره راټول سي او ترڅنګ دولت دغه ناپاک پوځ ته په صحیح توګه باندې ځواب ورکړي. بل پلو د بشر حقونو نړیوال بنسټ د پاکستاني ملیشو له لوري پر افغان خاوره د وروستي برید له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او د یوې خپلواکې بېطرفه او شفافې څېړنې غوښتنه یې کړې ده. یاد بنسټ ټینګار کړی چې د پیښې عاملین باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. په همدې حال کې د افغانستان ملي دفاع وزارت د هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا او د ولس د امنیت ساتنه خپل شرعي او ملي مسؤلیت بللی او خبرداری ورکړی چې د هر ډول تیري پر وړاندې به په مناسب وخت کې مناسب او حساب شوی ځواب ورکړي.